وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد. در هر جایی که هستین خدا را شکر میگیم بر یک لحظه دیگه، یک موقع دیگه که خداوند بر ما عطا کرده. واقعا خداوند را ما باید شکرگزار باشیم به خاطر که او خالق و مالک ماست و او ما را بسیار زیاد دوست داره. او میخواهد که با ما رابطه مستقیم داشته باشه. دوستی خداوند، محبت خداوند اقدر به انتهاست که ما کت عقل و فکر انسانی خود ما هرگز نمیتونیم که او را بپیماییم. خداوند ما را دوست داره بدون از این که ما حتی لیاقت از این را داشته باشیم که او ما را دوست داشته باشه. این میره ما فیض خدا میخوانیم. این میره کلام مقدس خدا میگه که تماما از فیض خداست، تماما به خاطر فیض خداست که او ما را دوست داره. وقتی که ما با او دشمن بودیم، وقتی که ما برخلاف خدا بودیم، وقتی که ما در دشمنی، در تضاد با خداوند بودیم، خداوند دوستی و محبت خدا کت ما اظهار داشت. خداوند دوستیش نسبت به ما اینقدر بزرگ و اینقدر عظیم است که ما با کوشش های انسانی خود، با ای که ما کوشش کنیم که محبت خدا را بپیماییم، امکان نداره که ما ای را بپیماییم و یا گز بکنیم. اما قسمی که مثال پشتوست دا گز او دا هم میدان. محبت خدا نسبت به ما به همو ترتیب عظیم است، به همو ترتیب خداوند ما را بسیار زیاد دوست داره. دوستای عزیز، خداوند میخواد همیشه که کت ما رابطه مستقیم داشته باشه. در کلام مقدس خدا ما میخوانیم در رساله عبرانیان. اگر شما کلام مقدس خدا را دارین، من خواهش میکنم که این را گرفته در رساله عبرانیان فصل اول برین. در اینجا کلام مقدس خدا برای ما میگه خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با پدران ما تکلم فرمود. او با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خداوند توسط عیسی مسیح کت ما میخواهد که صحبت بکنه. او میخواهد که کت ما رابطه مستقیم داشته باشه. او میخواهد که ما را به آغوش خود بگیره و بگوید که من شما را اینقدر دوست دارم که به خاطر از این دوستی حتی من جلال خدا ترک گفتم و در میان شما آمدم، در بین شما آمدم تا که اظهار محبت بکنم و به خاطر از این حتی من مصلوب شدم. ایست محبت عظیم خدا نسبت به ما انسان ها. ما میبینیم که دنیای ما در جنجال بسیار زیاد قرار داره. ما میفهمیم از این که دنیای ما در مشکل ترین وقت قرار داره. ما از اخبار محلی برای شما در اینجا میخوایم بگذارم از فاکس نیوز که یکی از خبرهای وطنی آمریکاست و از CNN هم شما میتونید از طریق CNN هم ایره ببینین. ما میبینیم که انسان چقدر در گناه است. ما در مورد یک شخصی میخوانیم که ای بسیار زیاد پولدار است و اما تابال پلیس و پلیس فدرال آمریکا و تمامی استخبارات تابال دعی افتادن که امی چیزی که این شخص تحریک کرد، چی محرک بود که این شخص اینقدر انسانهای بیگناهی که رفته بودن اونجا میوزیک بشنون در لاس ویگاس یا را قتل بکنه. ما میبینیم که میگن که بیش از 52 نفر زخمی شدند در این حادثه، کشته شدند در این حادثه و بیش از 500 نفر دیگه هم زخمی شده که حال بعضی از یا هنوز هم وخیم است. یعنی که اگر ما در مورد از این کسایی که میخوانیم که کشته میشن و غیره و غیره
تنها در افغانستان محدود نیست، تنها در ایران محدود نیست، تنها در آسیای میانه و در جایا محدود نیست، بلکه گناه میتونه که هر جای گردن ما را خفه بکنه، ما را به زنجیرها ببسته، چشم ما را کور بکنه، قلب ما را تاریک بکنه، ما را پر از نفرت بسازه و بالاخره ما میتونیم که هم نوع خدا یک انسان دیگر را به قتل برسانیم. یکی از بزرگترین احکام خداوند است که قتل مکن. خداوند برخلاف هر گونه خونریزی هست. خداوند یگانه کسی است که حق داره که قتل بکنه و اما او میگه که قتل نکن. او میگه که من شما را دوست دارم. او میگه که من میخوام شما اصلاح شوین. وطندارای عزیز ما در دنیای بسیار تاریک و پر از گناه قرار داریم. قلبهای ما به درد میآید. ما واقعا خونجگر میشیم وقتی که در مورد از این چیزا میشنویم. و اما محبت خدا نسبت به ما بسیار عظیم است. خدا که در ایام قدیم توسط انبیای خود با پدران ما تکلم فرمود، کلام خدا میگه در این روزهای آخر، در این روزها او توسط عیسی مسیح یگانه فرزندش که ما صحبت میکنه. و کلام مسیح چیست؟ بیاین نزد من، بیاین پیش من که من شما را آرامش بدم. ای کسایی که زیر بارهای بسیار گرنگ هستین و در تلاش هستین که خدا از زیر از این بارهای گرنگ و خسته حالی نجات بدین. خداوند میخواد که شادمانی کامل در زندگی ما بیاره، که حتی اگر ما در دنیای پر از غم و اندوه هم زندگی میکنیم، ما شاد باشیم، ما بتانیم که دشمنای خدا حتی ببخشیم. دکترای ازی که دشمنای خدا ما ببخشیم تنها در مسیحیت است. در هیچ مذهب و دین دیگه به این صراحت، به این قدرت هرگز داده نشده. شما شنیدین که گفته شده که همسایتان دوست داشته باشین، با دشمنتان دشمنی بکنین، و اما من برای شما میگم، من حکم برتان میتم. عیسی مسیح میگه این حکم ماست، این قلب ماست، این رضای ماست که دشمنایتان دوست داشته باشین و کسایی که شما نفرت داره، نه که کسایی که شما را دوست داره. او خواستان است که آدم کسایی که دوست داره ما او را دوست داشته باشیم. کسایی که شما نفرت داره و حتی به جان شما هستند که شما را از بین ببرن، بر از دعای خیر بکنین، بر از دعای خیر بکنین. ایست انجیل مسیح، ایست کلام مقدس خدا که این ندا میته بر ما، آواز میته بر ما که بیاین پیش ما که من شما را یاد بتم که چطور دشمنایتان دوست داشته باشین. و کلام مقدس خدا میگه به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد، چون آفتاب او بر بدان و نیکان یکسان میبارد، میتابد، و باران او بر درستکاران و بدکاران یک قسم میبارد. اگر کسانی را دوست بدارید که شما را دوست دارند، چی اجری دارید؟ مگر جزیه‌گیران و سودخوران همین کار را نمی‌کنند؟ اگر فقط به دوستان خود سلام کنید، چه کار فوق‌العاده‌ای کردین؟ مگر کسانی که از خدا دور هستند همین کار را نمی‌کنند؟ پس شما کامل باشید همانطوری که پدر آسمانی شما کامل است. این تعلیم شما در هیچ کتاب دیگر نمی‌یابید. تعلیم بخشش و محبت و فیض خدا تنها در انجیل عیسی مسیح. آیا شما هیچ وقت فکر کردین؟ ما از طریق از این برنامه بارها این را اعلام کردیم و اما خوب است که باز هم تکرار شود، به خاطر از اینکه ما انسان هستیم و زود فراموش هستیم، زود فراموش میکنیم چیزها را. متوجه باشین که انجیل، کلمه انجیل از زبان یونانی اونگلیون گرفته شده. اونگل معنایش چیست؟ یعنی خبر خوش. خبر خوش چی؟ خبر خوشی از این که عیسی مسیح شما را دوست داره، خدا شما را دوست داره. خبر خوش از این که عیسی مسیح خداوند میخواد زندگیتان آنطور تغییر بده که شما دیگه هیچ نفرت نتانین به هم نوعای خود، بلکه
تنها شما محبت خدا جاری شود. به همین ترتیب وقتی که ما در انجیل به زبان پشتوی انجیل یعنی د مالک عیسی مسیح زیره، یعنی د مالک عیسی مسیح زیره میخوانیم به خاطر از اینکه واقعا زیره هست. د مالک عیسی مسیح واقعی زیره هم است. خدای غواړي چې تاسو د خدای مینه پوه شئ. د خدای مینه ډیره ډیره لویه دی ستاسو دپاره. بسیار عظیم است محبت خدا نسبت به ما انسان ها. خدا را شکر میکنیم. وطندارای عزیز ما، خبرهای ناخوش دیگه هم از وطن است، از دیگه جایام است و اما هر چقدر آدم زیاد بگه قلب آدم درد میگیره و ما میخواهیم که وطندارای عزیز ما شما متوجه ازی باشین که خداوند شما را دوست داره تا جایی که برایتان ممکن است و کلام مقدس خدا میگه این ممکنات در انسان هست توسط قدرت عیسی مسیح خداوند که ما انسانهای دیگر را دوست داشته باشیم. اگر شما میگین که بسیار مشکل است برای ما، قلبتان به عیسی مسیح بتین، ببینین که خداوند از شما چطور استفاده میکنه و شما را تغییر میده و شما را به دوستی انسانها تبدیل میکنه و شما را محبت کننده انسانها، محبت کننده خداوند میسازه. از عیسی مسیح پرسیدن که ما چی بکنم؟ ما بزرگترین محبت چیست؟ بزرگترین چیست در شریعت؟ گفت خداوند دوست داشته باش با تمام دل و جانت و دویمش همین رقم است که همسایت دوست داشته باش. و همسایه ما کیست؟ همسایه ما پشتون است. همسایه ما کیست؟ هزاره است. همسایه ما کیست؟ تاجک است، ازبک است، فارس است، کرد است، ترک است، چینایی است، آمریکایی است، سفید پوست است، سرخ پوست است، سیاه پوست است، زرد پوست است. هر انسان در روی دنیا همسایه است و ما باید هر انسان دوست داشته باشیم. هر انسان باید ما دوست داشته باشیم بدون تبعیض، بدون هیچ گونه تبعیض، چون ما خدای را پرستش میکنیم که او تبعیض نداره. کلام خدا چی میگه؟ میگه باران او بر بدان و نیکان یکسان میبارد، آفتاب او بر بدان و نیکان یکسان میتابد. او خدایی است که بدون تبعیض است. او فرزندای خدا عین نفس حیات میته که دیگرایی که دشمنش است او را رد میکنه، وارمونمو نفس حیات میته. آیا متوجه ازی شدین؟ پس کسایی که انتحاری میکنه در نام خدا یا چی؟ آیا خدا واقعا همی قسم میگه؟ هرگز نه. کسایی که انسانها را میکشه، خواه به هر ترتیبی که میکشن، خواه به هر ترتیبی که نفرت دارن، تماما به حکم شیطانی کار را میکنه. خدای کار را هرگز انجام نمیده. خدای محبت است. بله، او حق داره که ما را قبض رو کنه و از بین ببره و یک روز او این کار را میکنه. او قضاوت میکنه و اما آل فیض از او جاری است برای ما. او میخواد که ما به او برگردیم. وطندارای عزیز، خدا را شکر میکنیم. باز هم وطندارای عزیز ما روی خط هستند. خداداد جان علی زاده نشته میکنن هللویا. اکبر نیازی برادر سلام به همه دوستان ایمان دارم، خدا برکت بده. فرهاد جان احسانی برکت خداوند بر شما باشه. خدا را شکر میکنیم و ما مطمئن هستیم که خداوند امروز ما را برکت میده توسط برنامه‌ای که البته می داشته باشیم. شما میتونید که اشتراک بکنید در این برنامه، زنگ بزنید برای ما، شهادت بدین و یا از طریق فیسبوک همین ترتیبی که آل روی اسکرین دیده میشه شما میتونید که دعاهایتان، چیزی که نیاز دارین که برتان دعا شوه او را میتونین که همیجا نوشته بکنین، ما برتان دعا میکنیم. اگر سوالی دارین ما کوشش میکنیم برتان جواب بدیم. و اما برنامه امروز به زبان پشتو می باشه و ما دعا میکنیم که خداوند تمامی ما را برکت بده. وقتی که از خادمش برادر عزیز ما ابراهیم فروتن میشنیم، خدایا تو برکت بدی در نام مقدس عیسی مسیح، آمین. برادر عزیز ما ابراهیم جان فروتن کتی ما هستن. خدا را شکر میکنیم و چقدر ما شادمان هستم که برادر ما سال هاست که خداوند خدمت میکنن به این ترتیب که کلام مقدس خدا را به زبان پشتو از این طریق برسانن. برادر عزیز ما از ما ډیره ګرانه وروره او وطندار ابراهیم فروتن ستړی مشه.
ډېر جوړ تیار او آرام اوسې اندریاس جانه، خدای دې برکت درکړي. ته موږ دعا دا کړو چې خدای دې وکړي چې ته په پښتو باندې ښې خبرې وکړي. آمین آمین. بخیر آیسته آیسته. او ځکه د پاک خدای کلام وایي چې د موږ تاسو د مسیح په وسیله باندې چې پاک روح د خدای د هر شی ممکن دي. آمین آمین. او دا امکان هم لري چې تاسو هم وکولای شئ په پښتو باندې خبرې وکړئ، ځکه د پاک خدای روح د موږ تاسو سره کومک کوي. آمین. تشکر برادریم. آمین. زه ډېر خوشاله یم چې نن بیا د فرصت راکړل شوی دی چې دغه پروګرام له طریقه د پښتو په ژبه باندې د پاک خدای کلام ګرانو وطنوالو ته واورو. نو ګرانو محترم اوریدونکو، لیدونکو، ورونو او خویندو، زه نن بیا د تاسو په حضور کې حاضر شوی یم او د تاسو سره د پاک خدای کلام انجیل شریف څخه در سره خبرې وکړم. خو زه به لومړی دغه کلام د پاک خدای په یوه لنډه دعا سره پیل کړم. آمین. او له پاک خدای څخه به وغواړم چې موږ تاسو دغه قوت او توان راکړي چې دغه په کلام باندې ښه وپوهیږو او په خپل روحاني ژوندون کې عمل هم پې باندې وکړو. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نام وکړې. آمین. آمین آمین آمین. برادر عزیزم، فقط یک لحظه. وطندارای عزیزم، اگر شما کلام مقدس به زبان پشتو ندارین، ما آدرس روی پرده ماندیم. اگر در این آدرس شما برین pashtobible.com فقط بالای نظم یک سری قسم یک صفحه می آید، بالای از یک و یا اینجا اگر شما کلیک کنین در پشتو زیر میرین و در اینجا کتاب مقدس به زبان پشتو برای شما هست. امروز البته از اولین قسمتی که برادر عزیز ما از کلام خدا بخش میکنن انجیل مقدس متی، شما میتونید از این بالا هم میره بگیرین و یا در پایین انجیل متی در اینجا نوشته است، شما از اینجا هم اگر کلیک میکنین شما به انجیل مقدس متی میرسین. البته امروز برادر عزیزم شما اول از فصل 24 فکر میکنم بخش میکنین. بله؟ بله. او زه بیا به جریان د موعظې کې تاسو ته وایم. آمین آمین. پس روی پرده می باشه، شما حتما ایره مطالعه کنین. بفرمایید برادر عزیزم. ګرانو دوستانو عزیزانو، د نن ورځې موعظه چې عنوان یې دی د آخر زمان مشکلاتو شروع یا آغاز. نو تاسو به دغه عنوان څخه پوهېدلی وئ چې آخر زمان همدا اوس دی او پیل یې له ډېرو زمانو څخه پخوا شروع شوی دی. خو د دغه زمانې د حالت په باره کې مالک عیسی مسیح په خپل دنیایي ژوندون کې خپلو پیروانو ته داسې خبرداری ورکړی دی. زه غواړم چې تاسو ګران وطنوال هم په دغه باندې وپوهیږئ. نو د دې دپاره چې تاسو په دې باندې ښه وپوهېدلی شئ، زه به تاسو ته د انجیل متی 24 باب 3 آیت څخه تر 6 آیتو پورې بیان کړم چې مالک عیسی مسیح داسې په پیشګویۍ سره فرمایلی دي. کلام د خدای داسې وایي: هغه وخت چې عیسی د زیتون په غره ناست و، نو مریدان یې ورته راغلل چې دغه سره په پرده کې خبرې وکړي. خو هغوی ورته وویل: موږ ته دا وښیه چې دا کله پیښیږي، دا پیشګویۍ چې ته کوې، او ستا د راتلو او د آخر زمانې نښې به کومې وي. دا هغه سوال دی چې شاګردانو او مریدانو د مالک عیسی مسیح په هغه وخت او زمان کې کړی دی. بله. خو دغه سوال نن د موږ تاسو ټولو سره پیدا کیږي چې آخر زمان څه وخت دی او څه وخت به زمانه آخر ته رسیږي. دغه زمانه د روحاني حالت څخه ډیر پخوا زمانو څخه شروع شوې ده او ډیرو نبیانو هماغه چې اندریاس جان وویل په کلام د خدای سره خبرې کړي دي. خو په آخره زمانه کې مالک عیسی مسیح دغه جهان ته راغی تر څو موږ تاسو ته دغه آخر زمان د پیښو په اړه باندې خبرداری راکړي. او هغه هم په خپل دنیایي ژوند کې په پیشګویۍ سره ویلي دي. خو شاګردانو چې وخت څخه وپوښتل چې دا وخت دا به کله پیښیږي،
نو عیسی ورته ځواب ورکړ خبردار چې څوک مو بېلارې نه کړي ځکه چې ډېر به زما د نوم دعواوې کوي او وایي به چې زه مسیح یم او ډېر به بېلارې کوي او بېلارې به یې کړي داسې وخت راځي چې تاسې به په خپلو شاوخوا کې د جنګونو چیغې او سورې اورئ او د جنګونو څخه به خبرېږئ خو ګورئ چې ستاسې وار خطا نه شي ځکه چې داسې خبرې به خامخا پېښېږي خو لا به آخر نه وي نو ګرانو دوستانو عزیزانو تاسو خود مالک عیسی مسیح د آخر زمانې په هکله واورېدل چې یوه نښه یې دا وه چې په آخر زمان کې به حتما جګړې پېښېږي او هر چیرې به دا خبرې کېږي چیغې سرو به ویل کېږي هماغسې چې مخکې اندریاس جان هم اشاره ورته وکړه ګورئ تاسې چې په ډېرو ځایو کې دا جګړې تنها په افغانستان کې نه دي بلکې په ډېرو ځایو کې جګړې دي وژل دي قتلونه دي او دا خامخا پېښېدونکي دي هماغسې چې مالک فرمایلي دي خو پاک خدای دې وکړي چې تاسې په دا آخر زمان چې شروع شوی دی ډېر پخوا او تاسې په خپله یې نښې نښانې وینئ چې په ډېرو ځایونو کې جګړې اوازې خپرېږي او خلکو د ناپاکو ارواګانو تر تاثیر لاندې په خپلو کې جنګ جګړې کوي ځکه جنګ او جګړې د پاک خدای له لورې نه دي او څوک چې پاکه روح د خدای لري هغوی هیڅکله جنګ او جګړې نه خوښوي بله سوال داسې پیدا کیږي اندریاس جان بله بله چې څوک کوم قدرت دی کوم شی دی چې موږ په جنګ او جګړو کې اچوي نو دا هغه ناپاکې ارواګانې دي چې شیطاني ارواګانې دي په خلکو کې اثر کوي هماسې چې پاک روح د خدای په انسانانو کې اثر کوي هماسې ناپاکې ارواګانې د شیطاني هم په انسانانو کې عمل کوي بله 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 نو وقتی چې هغوی د ناپاکو ارواګانو تر تاثیر لاندې راځي نو د یو د بل سره په جګړو وژلو قتلونو باندې عمل کوي بله خو ما مخکې هماغسې چې وویل چې هغه څوک چې هر انسان چې پاکه روح د خدای ولري هغه هیڅکله جنګ جګړې نه خوښوي ځکه چې پاک خدای اراده او غوښتنه له ټولو خلکو څخه دا ده چې د یو د بل سره په مینه کې ژوند وکوي بله خداوند ما را از همین خاطر نجات داده که ما از تمامی بدکاری‌ها به شمول جنگ و جدل با همدیگر با محبت و دوستی رفتار کنیم. حسین جان سوال اینجاست که ډیره بخښنه غواړم سوال دا دی چې ځینې خلک په دې نه پوهیږي چې پاک ارواګانې او ناپاک ارواګانې یا پاک روح یا ناپاک روح کې څونه فرق موجود دی. بله 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 ځکه د دې ډاکټرین یا د دې استادان یا دغه مسیحیان چې په کلام د خدای کې په پاک روح ژوند کوي هغه پې پوهیږي مګر هغه مخالف انسان چې په نه پې پوهیږي هغه په دې فکر کې وي چې دا خبرې د کوم ځای نه کیږي. بله هماغسې چې کلام د خدای وایي هغه څوک چې پاک روح لري او هغه څوک چې ناپاک روح لري دی په خپلو کې د یو په بل په خبرو باندې نه پوهیږي. بله دا یو لوی مشکل دی اندریاس جانه چې د موږ ګران وطنوال په دې باندې وپوهیږي چې د ناپاکې اروا اثر او د ناپاکې اروا اثر ډیر فرق لري. هغه څوک چې پاک روح د خدای لري هغه جګړې نه خوښوي هغه مینه کول او په مینه کې ژوند کول غواړي. خو هغه خلک چې بیا د ناپاکو ارواګانو د شیطاني تر تاثیر لاندې ژوند کوي هغه جنګ جګړې کوي هغه ډېرې نورې کینې او نفرت لري هغه د تاثیر د نه دی چې دای په خپله غواړي بلکې ناپاک اروا دای تر دغه تاثیر لاندې راولي. آمین آمین ما دغه شی په دې خاطر باندې ګران اندرال جان وضاحت ورکړ چې ګران وطنوال په دې باندې وپوهیږي چې فرق د پاک روح او د ناپاک روح دا دی مګر دواړه په انسانانو کې اثر کوي او عمل کوي. بله بله او پاک خدای زموږ تاسو څخه دا غواړي چې په مینه او محبت ورورګلوۍ کې د یو بل سره ژوند وکړو او ژوند سر ته ورسوو او په مسیحیت کې په واضح ډول
د موږ تاسو مسیحیانو شریعت حکم د مینې دی. آمین آمین. ځکه په کلام د خدای کې وایي چې په مسیحیت کې شریعت مینه کول دي، نه هغه لفظونه یا هغه احکام چې خلکو په خپل خواهشاتو باندې جوړ کړي. نه نه نه. هغه احکام چې د خدای له خوا دي هغه واضح دي، مګر هغه نور حکمونه چې خلکو انسانانو د مذهب په طریقې جوړ کړي دي هغه د هغوی د خپل ارادو څخه دي. د خدای اراده واضح معلومه ده چې په مینه کې او په محبت کې د یو بل سره ژوند وکول. آمین آمین آمین. او مالک عیسی مسیح په خپل مینه سره د ټولو خلکو د جهان لپاره خپل ځان قربان کړی دی. آمین. دا وړه خبره نه ده، دا یو ور کار نه دی، بلکې دا هغه لوی کار دی چې په خدای په د مالک عیسی مسیح په وسیله د ګناهانو د بخښلو لپاره دغه لاره تیار کړې ده. آمین. ځکه مالک عیسی مسیح فرمایي چې ژوندون لاره او رښتیا زه یم. آمین آمین آمین. برادر ابراهیم بسیار ببخشید برادر ابراهیم، یک چند از پیام ها هم میشنویم که وطندارای عزیز ما چی کردن نوشته کرده رایستن در فیسبوک. خواهر نور مسیح آمین نوشته میکنن و برادر عزیزم نور اکبری نوشته میکنن سلام برادر حسین و برادر ابراهیم، به خاطر ایمان آوردنم مردم خیلی مشکل ایجاد میکنن برای من، در ایران هستم، در دعا باشین. برای نوری اکبری جان دعا میکنیم، حتما برتان دعا میکنیم که خداوند کمک بکنه و خداوند در قلب از او کسایی که برخلافتان است فیض عطا کنه تا که وا هم محبت عیسی مسیح را بچشن و شما را آزار نتن. در نام مقدس عیسی مسیح آمین. زندگی مسیح اینمی قسم است برادر عزیز، مردم ما را آزار میته وقتی که ما به عیسی مسیح ایمان میاریم. غلام امین انسام آمین نوشته میکنن. الیاس جان لوکاس هللویا. رحمت جان آریان نوشته میکنن بسیار خوشحال هستم که به زبان پشتو کلام خدا را میشنوم. بسیار خوشحال، بسیار تشکر برادر عزیز ما. خدا را شکر میکنیم که برادر عزیز ما ماهی یک بار گاهی ماهی دو بار میاین از کلام مقدس خدا بخش میکنه و لازم است که ما گوش کنیم. رحمت جان خداوند شما را برکت بده. و خواهر ما نور جان نوشته میکنه خدای د تاسو دعا رو ته برکت درکړي ورونو. ډیره مننه خوار نور او تاسو هم وای رشتیا وای وروره. آمین. برای شما ایر البته خواهر نور میگه برادر ابراهیم. الیاس جان لوکاس نوشته میکنه شکرت خداوند به خاطر فیضت و نور مسیح پاک روح د خدای څخه او ناپاک د شیطان څخه دی. شکر مسیح عیسی چې مونږ د شیطانی ارواحو څخه نجات را کړو. آمین آمین. و برادر خداداد علیزاده، برادرانی که دوست دارن شهادت بدن میتونن در این برنامه طبق نوبت شرکت کنه تا شهادت شما خواهران و برادران باعث برکت شود. آمین. شما میتونین زنگ بزنین و یا پیش از پیش وقت بگیرین که شهادتتان بخش شود. خداداد جان بسیار تشکر. در نام عیسی مسیح در دعا باشید. میلاد جان نوشته میکنه. بله بفرمایید برادر عزیزم ابراهیم جان. مخکې له دې چې زه کلام د خدای ویم که تاسو اجازه وي د نور اکبري لپاره په ګډه سره دعا وکړو. حتما. خداوند د تا د پاک روح په وسیله باندې د تا په حضور کې راځي او د نور اکبري لپاره په پښتو ژبه باندې ځکه ژبې تا پیدا کړي دي خدای. موږ یو انسانان یو ټول په یو روح باندې ملبس یو خدای. دغه ورور ته دعا وکړو خدای چې هر مشکل لري، خصوصا هغه مشکل چې د خلکو سره خلکو طرفه زوريږي خدای ته د خلکو په زړونو کې کار وکړه چې دا ورور ونه زوروي او تو ورسره کومک وکړي چې په دغه زوریدنو کې د مسیح عیسی په ژوند کې دوامدار ژوند وکوي او دغه نجات چې د پاک خدای بخشش دی د په نصیب شوی دی. موږ دعا وکړو خدای ته ایمان قوي کړه چې څو په ایمان سره ژوند وکړي او د ټولو مقاومتونو سره قوت ورکړه چې په مقاومت سره ژوند وکوي. دغه دعا مې د مالک عیسی مسیح په نام وکړه. اکبر جان ته آمین. هللویا. آمین آمین. نو ګرانو دوستانو، مالک عیسی مسیح چې په خپل مینه سره د ټول جهان د خلکو لپاره ځان قربان کړی دی او له موږ ایماندارانو څخه هم غواړي چې په مینه کې د خپل خلکو سره په مینه کولو کې ژوند وکړو او خپل ځان د هغوی د کومک او خدمت په لار کې هم قربان کړو.
خدا نه یوازې په ویلو بلکې عمل کولو ته هم ضرورت لري. ځکه ځینې خلک په خوله وایي مګر قربان کول ساده کار نه دی. بله او مینه کول هم آسانه نه دی. بالکل آسان نه دی. مینه کول دا یو لفظ نه دی چې زه ستاسو سره مینه لرم. نه، مینه کول قربانی غواړي، ایثار غواړي. آمین. قربانی یوازې دا نه ده چې سړی خپل ځان ووژني، بلکې قربانی دا هم د ګران اندریاس جان چې خپل وخت ورکړي، خپل مینه د مینې په خاطر د خپل توان او وس سره سخاوت ورسره وکوي، یو کومک په ژوند کې ورسره وکوي، لاره د ژوندون ورته وروښيي، د تل ژوندون. دا ټول هغه خدمتونه او هغه قرباني دي چې موږ انسانانو په وس کې پوره دي. مګر هغه قرباني چې مالک عیسی مسیح ورکړي ده هغه یوازې د په قدرت کې ده. موږ انسانانو هغه قدرت نه لرو تر اوسه پورې. بالکل. مګر دغه قدرت لرو چې خپل ځان د خلکو په خدمت کې کولو په لاره کې قربان کړو. رښتیا، بالکل بالکل. خدا نه یوازې په ویلو بلکې عمل ته ضرورت لري. خو مینه کول آسانه کار نه دی. خو هغوی چې د پاک روح د خدای لرونکي دي، هغوی د پاک روح د خدای په کومک سره په مینه کې ژوندون د نورو سره کولای شي. آمین. آمین. نو دوستانو ما ته هغه د ناشنا سندره په یاد راځي چې وایي محبت کول آسانه پر نظر راغی خو په آخر کې می نصیب خونه دیگر راغی. آمین. آمین. محبت اول آسانه پر نظر راغی په آخر کې می نصیب خونه دیگر راغی. حافظم هم دارنگ وایی. حافظ وایی الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. نو داسې دی چې طبیعت کې موږ تاسو ورته وګورو، طبیعتي حالت کې دا روحاني حالت نه دی بلکې ګران اندریاس جان موږ تاسو د مسیح پاک روح په وسیله باندې تل خوشحالي لرو. او تل په محبت کې د خوشحالۍ خاوندان یو، ځکه چې په خدای موږ ته به هغه میوه چې د پاک روح دی په هغه کې اوله میوه د مینې ده. بله. او دومه او درېمه میوه خوشحالۍ ده. بله. ځکه موږ باید خوشحاله ژوند ولرو، ولو که په هر حالت کې، ولو که په هر حالت کې ژوند تیرو، باید موږ د پاک خدای خوشحالي ولرو چې هغه د پاک روح دی خدای. بله بله. نو پاک خدای دې وکړي چې زموږ تاسو ګران وطنوال په خپلو کې په مینه او محبت کې ژوندون وکړي، ځکه پاک خدای له ټولو څخه غواړي چې د یو بل سره په مینه کې ژوندون وکوي. آمین. آمین. خو ګرانو دوستانو سوال داسې هم ډیرو خلکو ته پیدا کیږي او ډیر خلک داسې سوالونه کوي چې کوم څوک دي چې خلک په جنگ جګړو کې د پاره لمسوي. نو ګرانو دوستانو مو تاسو ته مخکې هم وویل چې شیطانی ارواګانو تر تاثیر لاندې خلک راځي، هغوی د نورو خلکو سره په جنگ جګړو کې ژوندون تیروي. خدا باید تاسو ته ووایم چې د پاک خدای اراده غوښتنه ده نه ده چې موږ د نورو سره په جنگ جګړو کې ژوندون وکړو، بلکې د پاک خدای اراده غوښتنه د موږ ټولو انسانانو څخه دا ده چې په مینه او صلح او سلامتی کې د یو بل سره ژوندون وکړو. آمین. نو زه به بیا هم د تاسو د ښه پوهېدلو په خاطر باندې بیا هم د انجیل شریف له کتابه د نوې لفظنامې د پال رسول لیک څخه چې هغه د خپل ګران ملګري د تیموتائوس خپل دوست په نامه لیکلی دی، خو دا نن د موږ تاسو دپاره هم ضرور دی چې په دغه باندې وپوهیږو. کومه تیموتائوس، اول یا دوم؟ دوهم تیموتائوس ګران اندریاس جانه، دریم باب اول آیت تر که امکان لري تر 14 آیاتو پورې به ولولم، لیکن زه په تفسیر سره وایم. بله، بخښنه غواړم. دویمه تیموتائوس کومه باب؟ دریم باب اول آیت تر 14 آیاتو پورې چې عنوان یې دی د آخر زمانې په پرده کښې استه اوس. په کلام د خدای کې په نوې لفظنامه کې چې تاسو سره موجوده ده په هغه کې دا شته. آمین. مګر دا چې نوې لفظنامه په فارسي باندې کامله نه ده، په افغاني په پښتو باندې کامله نه ده ترجمه شوې، مګر په د یو څه
ورته ژبه یوسفزی د باندې یوسفزی ترجمه ده، بله د کندهاري او ننګرهاري ترجمه هم راځي. زه په یو ځای کې ومه بله هفته او ایمانداران دي چې کار کوي او د خدای په مهرباني راځي. خدای مهربانه دی ځکه چې ګوره کلام د خدای حکم کوي چې په آخر زمان کې به مالک وایي چې د ما ټول خلق به د ما په انجیل باندې با خبره شي. دا د آخر زمانه بل علامه ده چې ټول خلق به کلام د خدای واروي. همغسې چې تا مخکې په مخ د پردې د فیسبوک کې وویل، خلکو ګوره مخکې خلکو خبرې نشوای کولی د انجیل په باره کې، مګر اوس خلک جرأت پیدا کوي چې تا ته نوشتې وکړي او تا ته ووایي چې موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ دغه کلام وارو. هللویا هللویا. و به همون ترتیبی که برادر عزیز ما لوکاس باز نوشته میکنن، این بسیار زیباست که کلام خداوند عیسی مسیح به زبان پشتو گوشهای ما را نوازش میدهد. هللویا. آمین الیاس جان. آمین. هللویا. بفرمایید برادر عزیز ما. و برادر عزیز ما جامعه نوشته بکنید در نام پرجلال عیسی مسیح آمین. و برادر خداداد جان به می ترتیب دیگه برادرای عزیز ما هم خدا را شکر میکنیم که ما هستند. بفرمایید برادریم. نو په دې لیک کې چې عنوان یې دی په آخر ورځو کې د خلکو اخلاقی حالت. بله. د نبی د خدای د پاک روح په وسیله باندې د هغه زمان د دغه زمانه د آخر زمانه د خلکو اخلاقی حالت په باره کې موږ ته هم خبرداری را کړی دی. بله بله بله. او دا کلام وایي، خو بیا دا یاد ولره چې په آخر ورځو کې به بد وختونه راځي. انسان به خودپرسته، زوردوسته، لافو کوونکی، مغروره، بی‌ذاته، بدذاته، د مور و پلار نافرمانه، ناشکره، بیدینه او بې مروته، سخت زړه، الزام لګونکی، نه زغمونکی، لن مزاجه، د نیکۍ دښمن، دوکه‌بازه، بې پروا، دروغجن، د خدای په نسبت هیڅ زیات خوښونکی وي. بله. هغوی به په ظاهره د دیندارۍ نمایش کوي، خو اثر به یې پکې نه وي. نو داسې خلکو نه ځان وساته. بله. دا هغه خبرداری دی چې ایماندارانو ته نن د دغه کلام په واسطه باندې ویل کیږي چې موږ داسې خلکو څخه ځان څرنګه وساتو. بله. موږ باید دغه خلکو سره مینه وکړو، مګر په بدۍ کې ځان ورسره شریک نه کړو. بالکل بالکل بالکل. ټول خلک د مزاج لري. موږ مجبور یو چې د کلام په خاطر باندې د هغوی سره خبرې وکړو، ولو که دوی هر رقم مزاج ولري، هر رقم بدخویه خلک وي، مګر موږ ته دا خبرداری په دې راکړل شوی دی چې د دغه خلکو سره باید موږ په مینه باندې د دغه خلکو سره باید موږ ژوند وکړو. بله بله بله. ځکه پاک خدای غواړي چې د موږ چراغ او نور چې د مالک عیسی مسیح په موږ کې ځلیږي، دا نور خلک وګوري. مګر خبرداری په دې معنا دی چې په آخر وخت کې داسې خلکو طبیعتونه بدلون پیدا کوي. بله بله بله. د مینې او د محبت ځای نفرت نیسي. بله. او د ښه کار او د رښتیا کار ځای بد کارونه نیسي. بله بله. او ښه وخت هم تبدیلیږي. ښه وخت ګوره اندریاس جان، نن د پیښې چې کیږي په جهان کې د ډیرو خلکو طبیعتونه خراب دي، د ډیرو خلکو روح خرابه ده، ځکه دوی ځورېږي په داسې بدو کارو باندې. بله بله بله. نو دا نبی د خدای وایي چې تاسې داسې خلکو نه ځان وساتئ، په دوی کې هغه خلک څوک چې د نورو کورو ته په چل ورننوځي او د نورو خرابو ښځو سره څوک چې په ګناهانو کې راګیر دي، د هغوی سره قسم قسم خواهشاتو په ولکه کې وي. او سره د دې چې داسې ښځې همیشه د زده کولو کوشش کوي، خو د حق د پیژندلو ته به ونه رسېږي. بله. ځکه څوک چې بد کار کوي هغه به بد ویني. هماغسې چې دلته یو مثال دی، د موسی په وخت کې د هغه 2 نفرو چې د موسی سره مخالفت کوي، د یونس او یومرس، د موسی مخالفان وو، دغه نوم هم اخیستل شوی دی. بله 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 بله. هغوی
ولې د موسی سره مخالفت کوو دی په ګناه کې وو او موسی د خدای د حق خبرې کولې او خلک یې د ګناه څخه د ښو کولو لپاره د خدای لپاره هدایت کول بله نو موږ تاسو هم وخت چې د خدای د کلام په وسیله باندې خلکو ته د نیکۍ لارې ښیو ځینې خلک د پاک روح په اثر باندې زموږ سره ګران اندریاس جان مخالفت کوي بله ټول بله خلک د موږ تاسو صفت نه کوي بلکې مخالفت هم کوي بله خو موږ باید د هغوی پروا ونه لرو موږ باید په خدای رضا وغواړو او دی هم خوشاله وساتو ځکه که دی هر څه وایي باید موږ مینه ورسره وکړو ځکه احکام د خدای وایي چې تاسو د خپلو دښمنانو سره مینه وکړئ مینه ورکړئ آمین آمین هللویا حتی دا یې هم راته ویلي دي چې هغوی چې تاسو وژني تاسو ځوروي تاسو سره بدۍ کوي تاسو د هغوی دپاره دعا د خیر وکړئ د خیر دا دعا په وکړئ آمین دا په بل هیڅ مذهب کې نشته ګران اندریاس جان نه. دا یو واقعیت د انجیل دی یو واقعیت د انجیل دی آمین 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 ځکه په دغسې چال چلند او ژوند تیرول ډیر اسانه کار نه دی نه ځکه دا یوازې په هغه باندې امکان لري چې موږ په مینه کې د نورو سره ژوند وکړو او آمین. همدغه نبی د خدای د خپل د پاک تعلیم په حق باندې او چال چلند په حق باندې هم خبرې کړې دي او مقصد یې د هغو ایمان د زغم په حق او صبر په حق دی ځکه دغه نبی د خدای چې پال نومېده او د هم ډیر زغم مینه او صبر درلودل بله او ډیر تکلیفونه هم زغملي دي ځکه د خپل تکلیفو په عقل باندې په انطاکیه او لتریا کې هم نوم اخیستی دی او دای وایي چې په ما باندې تاسو خبر یې چې په دغه ځایو کې څونه تکلیفونه او زحمتونه ما ولیدل بله نو وخت چې موږ تاسو د کلام د خدای خبرې کوو او د خدای کلام نور تر رسو ګران اندریاس جان خلک اکثر وخت موږ سره د بدو خبرو وختونه هم لري مګم دا د زغمل د خدای د پاک روح په وسیله باندې کېدلای شي چې موږ یې وزغمو بله 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 او همدغه نبی د خدای وایي چې د موږ تاسو د مسیح په یووالي کې موږ تاسو داسې ژوند کولای شو او مسیح یووالی دی چې موږ ژوند ته بدلون راکوي آمین نو ما او دا هم وایي دا د نبی د خدای چې هغه خلک چې دوکې کوي او خلکو ته دوکې ورکوي هغه به دوکې په خپله وخوري او په ټولو خلکو ته به معلوم شي ځکه هغه خلک چې په درواغو باندې خبرې کوي او خلک غولوي د هغوی حتما دی رسوا کیږي بالکل ځکه چې کوم چې نیک او پاک دی هغه خلکو ته معلومیږي او کوم چې بد دی هغه هم خلکو ته معلومېدلی شي بالکل نو د دې لپاره چې موږ تاسو د خدای پاک د کلام په مطابق باندې ژوند وکړو نو باید چې کلام د خدای ولولو او زده یې کړو او کوم وخت چې موږ یقین په پیدا کړ بیا د نور سره هم هغه باید وویشو آمین او باید په دې کلام کې مو قایم اوسئ او دغه نبی د خدای په دې باره کې هم ویلي دي چې تاسو باید په هغه کلام باندې چې اوریدلی یم د یقین په پیدا کړی باید قایم اوسئ آمین ځکه کوم خلکو چې موږ تاسو ته دغه راز زده کړی دی یا یې ګواهي راکړي دي هغوی د پاک روح په وسیله باندې دا خبرې د پاک کلام د خدای نه اخیستې دي بیا یې د نورو لپاره ورکړي دي کومې چې عیسی مسیح د ایمان په راوړلو د خلاصون موندلو او د پوهې د بخشش ورکولو باندې موږ تاسو قادرېدلی شو آمین نو ګرانو دوستانو مو تاسو ته دغه کلام د هغه نبی د خدای په تفسیر سره ولوستو تاسو کولی شئ دا په انجیل متی دوهم د تیموتائوس کې او د دریم باب اول آیت تر 16 آیاتو پورې ولولئ او تاسو خپل ځانونه پرې پوه کړئ بله نو ګرانو دوستانو عزیزو تاسو خو د خدای کلام د آخر زمانه د اخلاقی حالت په هکله باندې واورېدلو خدای دې وکړي چې تاسو په دې کلام باندې ښه وپوهېدلي وئ او د خپل روحاني ژوندون دپاره ګټه ترې پورته کړئ ځکه وخت چې موږ تاسو کلام اورو او په هغه باندې بیا عمل نه کوو دا داسې یو شی دی چې ځینې خلک ځان په آینه کې ګوري خو بیا وروسته یې ویریږي کلام د خدای هم کله بعضې خلک یې لولي اوري لیکن بیا یې زر
د یاده وځي. دا ضرور ده چې موږ د پاک خدای کلام هم ولولو، هم عمل پې باندې وکړو چې د موږ عادتونه د کلام په مطابق باندې عیار شي. آمین. نو دا د دغه په خاطر باندې موږ یادونه کړو، ځکه دا روحاني ژوند یو سفر دی، هماغسې چې پخوا زمانو کې د پاک خدای لخوا موسی ته د دنیایي سفر دپاره د مصر نه تر کنعانه پورې و، د موږ ایماندارانو دپاره دا سفر د ژوند د شروع نه د ژوند تر آخره پورې دی. هللویا. آمین. ځکه چې موږ دغه ژوند چې شروع کړی دی، د نوی ژوند په مالک عیسی مسیح چې پاک روح د خدای دی، دا د پاک روح په وسیله باندې کېدلی شي. آمین. او پاک روح موږ تل د نیکۍ او رښتیا دپاره هدایت کوي. موږ د بدۍ دپاره نه بیایي، موږ د بدې لارې نه راګرځوي او موږ ته دا قوت او قدرت راکوي چې په نورو سره په مینه او ښه کولو کې ژوند تیر کړو. آمین. آمین. خو دا هغه وخت ممکن ده چې موږ تاسې خپل ژوند د مالک عیسی مسیح په لاس کې ورکړو او د هغه د قدرتمند لاس په وسیله باندې موږ ژوند تیرولی شو. بې له هغه نه د موږ ژوند روحاني میوې نه لري. بالکل نه. وقتی چې موږ روحاني میوې غواړو چې وایي خلو د پاک خدای نه باید په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو. ځکه ځینې خلک داسې فکر کوي چې مسیحیت مذهب دی. نه، مسیحیت مذهب نه دی ګران اندریاس جان، مسیحیت لاره ده، یوازې لاره ده، یوازې لاره ده. مغسې چې مالک ویلی دی چې زه لاره، ژوندون او زه رښتیا یم. آمین. هللویا. په ډېرو نورو مذهبو کې رښتیا دومره نشته لکه چې مسیح عیسی خپل ځان رښتیا ګرځولی دی. د مذهبي دینی او فلسفوي خلک وایي چې راځه زما سره چې زه لارې ښکاره کړم، مګر مالک عیسی مسیح وایي زه لار یم. آمین. ځکه چې تاسو واورېدل چې په مالک عیسی مسیح هغه پیشګویي چې د آخر زمان په هکله باندې کړي، په هغه کې یوه غټه کلمه موږ ته راکړې دی چې په آخر زمان کې به جګړې تاسو وینئ. خو دا بیا د آخر زمان نښې نښانې دي. دا موږ نشو ویلی چې دا به سبا ته قیامت کیږي، دا به بل سبا ته کیږي. دا یوازې هغه نښې نښانې دي چې موږ یې په سترګو ویني. په دې کې زلزلې هم شته، په دې کې جنګ جګړې هم شته، دې کې د بې اتفاقۍ هم شته دي، ځکه په ډېرو مملکتو کې بې اتفاقۍ هم روانې دي. په بې اتفاقۍ سره ژوند کول دا د خدای رضا نه ده. موږ ته پاک خدای وایي چې په اتفاق او اتحاد او یووالي کې سره ژوند وکړئ. آمین. آمین. ابراهیم جان، برادر عزیز ما نوری اکبری جان آمین نوشته میکنه، شما برشان دعا کردین و خواهر ما نور مسیح نوشته کرده شکر کوم مسیح پمین لاردی و ایلیا لوکاس جان نوشته میکنه خداوندا عیسی مسیح در نام پرجلالت دعا میکنم که شور عزیزمان افغانستان را نجات بده و تمام اقوام را در پناهت نگهدار. آمین. و خواهر نور مسیح باز نوشته میکنن آمین. برادر الیاس لوکا و خواهر نور مسیح برای شما نوشته میکنه ابراهیم جان مننه ابراهیم اوروره. آمین. خدا را شکر. بفرمایین برادر، بفرمایین. فقط 6 دقیقه دیگه ما مانده، لطف کنین. زه ډېر خوشحاله یم ګران اندریاس جانه چې د موږ وطنوال په دې باندې قادر شوي دي چې خپل د نیک نظر موږ تاسو ته نوشته کوي. دا د نورو د تشویق دپاره دی، دا د موږ د تشویق دپاره هم دی، بلکې د نورو خلکو د تشویق دپاره دی چې هغوی هم جرأت پیدا کړي، د تاسو سره تماس ونیسي، خپل شهادتونه ورکړي. ځکه په افغانستان کې مسیحیت یوه نوې پدیده ده. په دې خاطر باندې چې ډېر خلک په مسیحیت باندې نه پوهېږي. تاسو پوهېږئ چې موږ په وطن کې مسیح داسې یو کار کړی دی چې نن ډېر انسانان په دغه آخره زمانه کې د مسیح خواته راځي. هماغسې چې تا مخکې وویل چې مسیح کلام دا دی چې وایي ما خواته راشئ. هللویا. زه به تاسو ته راحت درکړم. آمین. او دا پیشګویي پخوا زمانو د پاک خدای د نبیانو په وسیله لیکل شوي دي، تر څو موږ تاسې ایمانداران د پاک خدای د کلام په مطابق په ایمان سره ژوندون وکړو. خدا باید هم درته یادونه وکړم چې په دې آخره زمانه کې ډېر مشکلات او سختۍ په ایماندارانو باندې خامخا راځي.
ځکه خبرداری مالک عیسی مسیح موږ تاسو ته راکړی دی. خو په هر حالت کې چې موږ تاسو ژوند تیروو باید د نورو خلکو سره په مینه او صلح او کومک کې ژوند تیر کړو. آمین آمین آمین. نو په خدای دې هغه خلک چې تر اوسه پورې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان نه دی راوړی دغه موعظو په وسیله باندې او دغه کلام په وسیله د خدای هغوی ته قدرت ورکړي تر څو هغوی هم د خدای په کلام باندې وپوهیږي حقیقت درک کړي او په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي. آمین آمین. وجیه جان نوشته میکنن خدا برکتتون بده برادران عزیز و گرامی، فیض خداوند ما عیسی مسیح با شما باشه. رضا جان حسنی نوشته میکنن که آمین بر نام عیسی مسیح. و مهدی جان فروتن استاسو نوملری داوروره هم مهدی جان فروتن و ای خداوند شبان ماست. آمین آمین هللویا. نو داسې دی چې اندریاس جان فروتن خو خدای پاک موږ تاسو فروتن کوي او مالک مسیح عیسی هم ځان فروتن کړ سره چې هغه خدای و لیکن ځان یې دونه فروتن کړ چې مرګ د صلیب په ځان باندې قبول کړ. آمین آمین. د فیلیپیانو په نوم خط او دوهمه باب وایده. آمین آمین. دوهم باب 15 شپږم آیاتو کې. هللویا. نو هغه واضح وایي چې مالک عیسی مسیح سره لغی چې ذات د خدایي درلوده لیکن د دې لپاره چې د انسان سره مینه وکړي ځان یې د خپل قدرت نه خالی کړ داسې ځان یې خالی کړ چې تا مرګ د صلیب په ځان باندې قبول کړ. آمین آمین. ابراهیم جان 3 دقیقه ما مانده اگر لطف کرده دعا بکنیم برادرای عزیز ما نوشته میکنن هنوزم خدا را شکر میکنیم لطفا دعا بکنین. اگر شما بخواین که در آخر از این پروگرام برای وطن خود و با تمام جهان دعا کنیم بهتر خواهد بود. بسیار خوب است. فقط 3 دقیقه مانده لطف کنین دعا بکنین. پاک خدای موږ تاسو نن په یو ځل سره امغه چې تا کلام فرمایي چې تاسو کې چیرې 2 یا 3 نفر په یو ځل باندې سره یو ځای شي نن زه اندریاس جان او نور ټول ګران ملګری چې په فیسبوک باندې لیکنې کړي سره یو ځای کیږو خدایا د تا په حضور کې د خپل وطن افغانستان لپاره لومړی دعا د صلح او سلامتی او د خلاصون لپاره خدای دې دغه وطن ته چې ته د بدی نه وجغوره او صلح سلامتی ته هدایت کړه خدایا. د تا فیض او برکت د خدای دې موږ په وطن باندې راشي د موږ د وطن په خلکو په مرور خور باندې راشي خدایا چې دوی هم نجات پیدا کړي په مینه او صلح او سلامتی کې ژوند وکړي. پاک خدای ته دې ناپاک ارواګانو نه چې جنگ جګړې پکې کوي خدای ته خلاص کړي ته دې نیکی لارې ته د ژوندون تر ژوندون لارې ته او د رښتیا ژوندون لارې ته هدایت کړي خدای. مسیح عیسی ته دې موږ وطنوالو سره کومک وکړه تر څو تا ښه وپېژني او د تا د جلال لپاره خدای په تا باندې ایمان راوړي. ته صلح سلامتی دې موږ په وطن کې راوړه او هر ورور خور چې د دعا غوښتنه کړې دې موږ نه ټولو ته دعاوې کوو خدای چې دا برکت دې صحت سلامتی دې ټولو په نصیب باندې وګرځي او هغه خلکو چې په دنیا کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي هغوی ته خدای صبر غواړو او خدای پاک زخمیانو ته شفا غواړو خدای ټول زخمیان دې ټول جهان خلکو ته خدای شفا ورکړه. ته مالک دې شفا یې خدای تا په دنیا کې شفا ورکړي د خدای ته اوس ژوندی ته مغه مالک چې په خواوي اوس هم همغه دا دعا مې ټول دې مالک عیسی مسیح په نام وکړي. آمین آمین آمین. خداوند برکتتان بته. ډیره ډیره مننه وروره ډیره مننه. فوق العاده او زوراور کلام و. بسیار تشکر برادر عزیز ما. خداوند شما را برکت بته. تانه مننه ګران اندریاس جان خدای دې نورم استعمال کړي جلال دې پاره د ډیره د افتخار ځای دی چې د تاپ وسیله باندې موږ د تاپ د خدای فضل دې دا د خدای فضل دې د نه ټیویز ما دی او نه هم نه هیڅ سایز ما نه دی زه فقط یو خادم یم او ډیره مننه وروره زه فقط د خدای برکت کی خوش په خو ورځې خو میاشت او خو کال ولري د مسیح تشکر مننه ډیره مننه. وطندارای عزیزم شما کلام مقدس خدا را شنیدین از برادر عزیز ما. خلاصه کلامی است که خدا شما را دوست داره و او میخواهد که برای شما حیات جاودان بده. فقط پیش عیسی مسیح بیاین بگین خدای من توبه میکنم از گناههای خود قبول دارم که تو خداوند و منجی هستی تو به خاطر من
به خاطر گناهان ما جان دادی بر صلیب، مردی، دفن شدی، در روز سوم از مردگان برخاستی. داخل قلب ما بیا سرور سلامتی ما، پادشاه سلامتی ما، خداوند ما قرار بگیر. در نام عیسی مسیح آمین. در فیض خداوند شادمان باشین. آمین. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران